السلام علیکم، زه یم انعام الله خان او تاسو ګورئ پښتو کمپیوټر اکیډمي. کتونکو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو د کتو لپاره ټول نه مخکې راځي. ویورز، نن د اپیسوډ زموږ څلورم کلاس دی او په دې کې به موږ دا زده کوو چې موږ به د خپل ډاکومنټ څنګه په دې باندې یو پاسورډ لګوو یا به یې ایډیټینګ چې دی هغه به ریسټرکټ کوو چې څوک دې ته رسایي نشي کولی، ایډیټینګ پکې نشي کولی، او یا به یې بیخي داسې دغه کوو چې څوک یې کتی شي ریډیټ کولی شي خو ایډیټینګ پکې نشي کولی. نو اپیسوډ به موږ بالکل له سر نه کوو او انشاءالله په ډیټیل به یې کوو. یو نقطه به پکې هم نه پرېږدو، یو نقطه به پکې هم نه پرېږدو. نور کسانو هم اپیسوډ ډېر زیات کړی دی په دې اردو لینګویج کې، پښتو لینګویج کې، خو لا دومره په ډیټیل باندې چا نه دی کړی. تاسو کتی شئ خو انشاءالله هغه به پکې ډېر زیات داسې کار چې هغه یې غیر ضروري ګڼل دی او پرېښی دی، او انشاءالله موږ به اپیسوډ چې دی هغه به بالکل د سر نه کوو او یو شی به پکې نه پرېږدو. نو په دې فایل ته چې موږ کله راشو، فایل کې بیا زموږ سره دا اولنی رسر ده چې په دې فایل کې دا انفو ده. نو انفو انفارمیشن مطلب د ډاکومنټس د څومره انفارمیشن چې دي دې باره کې دي. دا پراپرټي سایز چې زموږ سره دی هغه نه دی، ناٹ سیوډ یټ سایز پکې نشته، او پیجز چې دي هغه زموږ سره 5 پیجز دي. دا سایز دی زموږ سره ځکه نه شو کوي چې په دې کې دا فایل چې زموږ له سیو کړی نه دی، دا موږ کله سیو کړو سیو ایز، نو بیا به دا ډیسکټاپ باندې په ډیسکټاپ باندې موږ سیو کړو په انفو نیم باندې، انفو یا ایم ایس ورډ پارت 4 په دې به یې سیو کړو په ډیسکټاپ باندې او انټر به یې کړو سیو. نو بس که دلته کې راشم به ما سره بیا سایز چې دی دا سایز دی د ما سره شو کوي چې 14.5 KB چې دی دا سایز دی چې څو پورې فایل سیو شوی دی د هغې پورې سایز چې دی هغه نه ښایي تاسو ته. نو پیجز چې دی هغه زموږ سره 5 پیجز باندې دي ډاکومنټس. ورډ چې دی هغه زموږ سره 1157 ورډ دي او ټوټل ایډیټینګ ټایم چې دی په هغې باندې 4 منټ چې دی هغه خرڅ شوي دي. ټایټل ټیکس دا پکې نشته، کمنټس هم چا نه دي کړي. لاست موډیفاید چې دی هغه 2 ډے په 8/13 باندې شوی دی او کریټډ چې دی هغه هم 2 ډے په 8/9 باندې شوی دی دا جوړ شوی ډاکومنټس. او ریلیټډ پیپل چې اتر چې دی هغه نیم دی او لاست موډیفاید چې دی هغه هم نیم دی. نو دا ډاکومنټس چې دا موږ په دې طریقه باندې پروټیکټ ډاکومنټس دې ته چې موږ کله راشو نو په دې کې زموږ سره چې دی دا مارک از ا فاینل. د مارک از ا فاینل مطلب دا دی چې دا ډاکومنټ چې دا فاینل شو دی کې نور څه کار نشته، دا چک شو د فاینل دغه لپاره ایډیټینګ پکې نور سپریټ کولی شي، بیا نور پکې ایډیټینګ نشي کولی ځکه چې دا ډاکومنټ چې دا د فاینل دغه لپاره مارک شو. دا چې کله موږ په دې باندې کلیک وکړو نو په دې به داسې ریډ شانتې نشان نه شي او دا ډاکومنټ چې دا د فاینل لپاره وایي دس ډاکومنټ ویل بي مارک از ا فاینل از فاینل اینډ ډینټ سیوډ. وایي دا مارک دا ډاکومنټ چې دا د فاینل لپاره مارک شي او سیو بشي. نو اوکې چې موږ کله کلیک کړو نو دې ته دغه دی دا نشان ورته راغی، دا مارک پرې راغی او دا ډاکومنټ چې دا بس د فاینل لپاره چې دا مارک شو. په دې کې موږ بیا ایډیټینګ وغیره څه نشي کولی. زه په کیبورډ باندې ډېر ټرای کوم خو په دې باندې ماته مه کته نه this modification is not allowed because the selection is locked. دا دغه چې دی دا چینجز دا پکې ماته نه دي allowed ځکه چې دا لاک شوي دي. وایي بیا چې موږ دا کله لرکوو نو مارک از ا فاینل دې باندې به کلیک وکړو، بیا به راشو انفو ته او انفو کې بیا راشو مارک از ا فاینل. نو دا زموږ سره فاینل شوي دي. که دا موږ بیا دوباره خامخا ایډیټ کول غواړو نو بره په دې سر باندې یو نوټیفیکیشن راغلی مارک از ا فاینل ان اتر هیز مارک دیس ډاکومنټ از فاینل ټو ډسکوریج ایډیټینګ. نو ایډیټ اینی وی باندې کلیک وکړو موږ نو بیا به موږ په دې کې څه ایډیټینګ چې دی هغه کولی شو. ورپسې دا بیا زموږ سره انپو کې بیا راشو انکریپټ وذ پاسورډ. نو دې باندې چې موږ کله کلیک وکړو نو دا زموږ پاسورډ غواړي چې دې ډاکومنټ له موږ څه پاسورډ ورکړو او دا بل څوک نشي کولی. دې له څه پاسورډ ورکوم PCA بیا یم انټر کړو نو دې بیا ماته وایي چې ری انټر پاسورډ کوم چې ما مخکې ورکړلی PCA بیا به انټر کړم. نو دا ډاکومنټس چې دا زموږ سره پروټیکټ شو په پاسورډ باندې. بیا چې موږ کله سیو وکړو سیو باندې موږ کلیک وکړو بیا به ډاکومنټ چې دا موږ کلوز کړو دې ځای نه او بیا به دوباره اوپن کړو
ډاکومنټس موږ سیو کړل MS Word فایل 4 دا اندر کلیک کو او بیا موږ ډاونلوډ کو PCA اوکې به کوم ډاکومنټ به موږ سره کولاو شي ورپسې دی بیا په انفو کې ریسټریکټ ایډیټینګ مطلب دا چې موږ دا ډاکومنټ چې دا ریسټریکټ پابندي په ولګو چې دا څوک ایډیټینګ په دې کې نشي کولای صرف ایډیټ کولای شي کنټرول د ټایپس اف چینج ادر کین میک په دې کې څوک څه چینجز نشي کولای ریسټریکټ ایډیټینګ او بیا به دې ته موږ دا ورکو چې لیمټ فارمیټینګ ټو سلیکشن اف سټایل چې سکیست ایډیټینګ کولای شي او سکه نشي کولای بیا ته موږ سیټینګ هغه دغه چې هغه ته موږ سره کو چې په دې کې به ایډیټینګ کولای شي او په دې کې به نشي کولای ورپسې بیا دی allow only this type of editing in the documents چې په دې کې به ټریک کولای شي کمنټس په کولای شي او فیلینګ ان ا فارم په کې کولای شي نور په کې څه ایډیټینګ نشي کولای بیا نو کمنټس په څوک کولای شي کني شي کولای کمنټس په مونږه ان کولای شو فیلینګ ان فارم لکه مطلب دی کې یو فارم دی هغه څوک فیل کولای شي نور په کې چینج نشي کولای یا نو چینج ریډ اونلی او تاسو چې نو چینج ریډ اونلی باندې کلیک وکړئ نو په دې کې به هیڅ څوک چې تاسو چینج نشي کولای صرف به ریډ کولای شي او بیا ایکسپشن مطلب تاسو په دې باندې پوه شئ چې ته چاته الاوډ کې چا اجازه ورکړي چې په دې کې هغه ایډیټینګ وکړي او دا غینه بعد چې نور کسانو په دې کې څوک ایډیټینګ نشي کولای بیا موږ په دې باندې کلیک وکړو چې are you ready to apply this setting can turn them up later وای ته په دې باندې خبره باندې شور یقیني چې ته اپلای کول غواړې نو یې start enforcing protection دا باندې ذکر کلیک وکړم دا به ما سره په پاسورډ غواړي دا بول پاسورډ کوم هغه جوړ پاسورډ بول ورکوم PCA او بیا بلاندې کوم PCA ورکم PCA او بیا اوکې په دې باندې چې ځکه کلیک وکم نو په دې کې بیا هیڅوک چې دا ایډیټینګ نشي کولای بس دا ډاکومنټ چې موږ سره لاک شو په دې کې نور څه ایډیټینګ نشي کولای چې څوک یې اوپن کړي نو بس ریپریټ کولای شي او ایډیټینګ باندې نشي کولای نور بل چې کم ټیبز دي هغه ټول زموږ سره دې ډاکومنټ لپاره اپ شو ایست ډاکومنټ چې ټول هایډ شو او په دې کې هیڅ شي کار نه کوي ورپسې بیا موږ سره د انفو کې انکریپټ او ریسټریکټ ایکسس مطلب دې ته به څوک رسایي نشي کولای نو کنیکټ رائټ منیجمنت سرور دا به د ریسټریکټ ایکسس او د ایډ اډیټرز نیچر دا چې دا موږ سره آنلاین به سیو کیږي خو اوس موږ سره انټرنیټ نشته نو دا یو وجه نه دا موږ نشو کولای دا او نن ان شاء الله نن نه کړدا پورو سبب ان شاء الله بیا نوٹ کار کو الله په امان